او بیا بار بار و چیرې دا تکفیریان او تکفیریان تاسو پیژنئ څوک دې نظام ته کفر وایي نو هغه ته دې تکفیري وایي هغې ته دې خارجي وایي نو که دې نظام ته کفر ویل تکفیریت او خارجیت د ټول کائنات لوی تکفیري او خارجي بیا زه یم یا ساتي سوځي دي زه بیا هم دې نظام ته ویم بیا به ویم انشاءالله څو پورې چې بدن کې روح وي زه به ویم انشاءالله او تاسو به وایي که نه به وایي ټول به وایي انشاءالله یاد ساتئ باقي شرم خودي سره کار نشته اوسه پورې د دې نظام په اسلامي کېدو باندې د قرآن او حدیث نه یو دلیل دی پېښ نه یو دلیل او موږ سره الحمدلله د دې نظام په ګندګیرۍ په خلاف شریعت او کفریت باندې بېشماره دلایل د قرآن او د سنت نه او د علماو نه الحمدلله بېشماره دلایل دي خو باقي که ته دومره دغه مفتي ته م وایم او نورو ته م ویم چې دې نظام سره ته دومره وفاداري او ستا دومره عقیده پې پخه ده او ته ورته اسلامي او موږ ورته اسلامي نه وایو نو تکړه شه راشه په دې پېښور کې یا په داسې یو غټ ځای کې به یو میدان مقرر کړو او عمومي د مباهلې اعلان به وکړو او اور به بل کړو او دا بنده عاجز به د قرآن د نظام دپاره وردانګ وي او ته ورته د کفر د نظام دپاره وردانګ وي چې ایمان پته دې ولګي تیار دي ته که نه تیار صرف زه نه الحمدلله زما هر ادنا شاګرد او ملګری د قرآن دپاره ورته دانګلو ته تیار دی الحمدلله مونږ په خپله عقیده او په خپله نظریه دې مداریانو ته ویم چې ما باندې دا تهمت لګوي چې دا ګستاخ دی ما باندې دا تهمت لګوي چې دا ایجنټ دی دا د را ایجنټ دی دا خرڅ شوی دی دا د علماو مخالف دی راشه چې دا میدان دود کا دود او کا پانی کا پانی او د پیو د اوبو پته ولګي که زه د قرآن د نظام دپاره راوتی یم او زه په حق یم زما به پته ولګي او که په باطل یم الله به مې غر کي تاسو به رانه خلاص شئ او که نه تاسو د کفر ټټوان جوړ شوي او د کفر پیزار او بوټان هغه په خپلو ژبو باندې څټئ نو ستا د غلامۍ به م پته ولګي انشاءالله العزیز د شپه او ورځو دا پیغام زما د ټولې دنیا علماو ته دی څوک هم چې په دې نظام نازیږي او د دې نظام دفاع کوي او بدبخته د اسلامي نظام په ځای باندې د کفر په سب کې ولاړ دی او د ګنده نظام انګریز نظام په سب کې ولاړ دی راځه دا غز او دا میدان او الحمدلله د موسی علیه السلام بچي درته نن ولاړ دی میدان کې د ابو مسلم خولاني بچي درته په میدان کې ولاړ دی د ابراهیم علیه السلام روحاني بچي اور دانګلو ته نن هم تیار دي او سبا هم تیار دي انشاءالله العزیز لہذا دې نه دوکه نشي محترمو دا خلاف شریعت بل دی کوم مسلمانان چې زما وینا اوري نو د دې مخالفت به مونږ کوو انشاءالله العزیز د دې نظام مخالفت به مونږ کوو انشاءالله العزیز او څومره چې وس او طاقت وي زمونږه د قرآن د نظام دپاره مونږه تر اخري سلګۍ پورې انشاءالله کوشش کوو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین